د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څنګه د پوهنتون استادانو ته سپکاوی کړی؟ بلخوا د نجونو د ښوونځیو په اړه خبر څه دی؟ ویډیو وګورئ ترڅو په دغه دوو خبرونو خبر شئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د پوهنتون استادانو ته سپکاوی کړی. عبدالباقي حقانی د طالبانو له لورې د لوړو زده کړو وزیر ټاکل شوی، خو له خبرو او عملونو څخه یې داسې ښکاري چې د لوړو زده کړو سره د مبارزې وزیر وي. نوموړي د تیر په څیر دا ځل د پوهنتون استادانو ته سپکاوی او تحقیر کړی. هغه ویلي د پوهنتون استادان اسناد لري، ولې په عقیدتي لحاظ یې هیڅ تغییر نه دی کړی. هغه د پوهنتون استادانو ته ګواښ کړی دی چې خپل ځانونه دې اصلاح کړي. دوهم بیا د نجونو د ښوونځیو په اړه خبردار دی چې د طالبان حکومت به راتلونکي اونۍ د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي. نجونو ته به هم اجازه ورکړي چې د شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتو نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون یعنی پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ښوونځی به د ټولو نجونو پر مخ هم پرانیستل شي. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ویلي دي چې نجونې به له هلکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې وویل چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړه ورکړي. ریان تاکید کوي چې سږکال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره کې یعنې له 1996 تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرېنښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نجونو د ښوونځیو پیلېدو په اړه او همدارنګه بیا د عبدالباقي حقانی د پوهنتون استادانو ته دغه ډول سپکاوي او اخطارونو ورکولو په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظریات ولولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.